السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کړې ده ترڅو خپلو پیرودونکو ته منظمه او ډاډمنه برېښنا ورسوي. په همدې هڅو په دوام سره موږ په دې توانېدلي یو چې د برېښنا وضعیت تر تیرو کلونو سږ کال ډېر نورمال او ډېر ښه حالت ته راسي. غوره بیلګه یې وروستي طوفانونه دي چې موږ پکښې کې په کابل کې هیڅ عارضه نه درلودله. الحمدلله همداسې په ځینو ولایاتو کې یوه وړه ستونزه وه چې په بیړني ډول باندې حل سوله. موږ اوس مهال په پلازمینې کابل په ګډون باندې په ټولو زونونو کې برېښنا 40 ساعته لرو، چې الحمدلله د دې دوه علتونه دي. یو دا دی چې هغه ستونزې چې تخنیکي وې هغه پر وخت و زمان باندې حل سوي دي او حلیږي، او د ستونزې د پیښېدو څخه مخکې د هغه څخه جلوګیري کیږي. د دې ترڅنګ موږ خپلو ټولو هغه پیرودونکو ته چې برېښنا مصرفوي د هغوی څخه غوښتنه ده او تقاضا مو دا ده چې د خپل بل پر وخت تحویل کړي او برېښنا په هغه اندازه چې دوی اړتیا ورته لري په هغه اندازه وکاروي. د دې ترڅنګ موږ ټولو کورني او بهرنیو پانګوالو ته بلنه ورکوو چې راسي په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي، ځکه افغانستان کې نن د دې زمینه برابره ده چې هیوادوال نړیوال او داخلي پانګوال وکولی سي د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي او برېښنا شرکت په دغه برخه کې ورسره بشپړ همکارۍ ته چمتو دی. د دې ترڅنګ موږ څو طرحې ملي پانګوالو ته او کورنیو پانګوالو ته وړاندې کړي دي چې هغه د اوبو برېښنا ده، هغه لمریزه برېښنا ده، هغه د ګازو څخه برېښنا ده، هغه د سکرو څخه برېښنا ده او هغه بادي برېښنا ده. هر څوک چې په دغه برخه کې وکولی سي د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي، موږ ورسره همکارۍ ته چمتو یو.